سلامونه، نیکی هیلې او ښې چارې. قدرمنو لیدونکو، شاعر او کتاب خپرونه ده. تیمورشاه کمال، پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب، د پیاوړي لیکوال دویم چیرمن شیر محمد شادمن صاحب، د پیاوړي لیکوال غړی خان نومیالی صاحب، طاهر لیوال صاحب، زموږ د نن ورځې ټول ټیم ستاسو په خدمت کې یو او هیله لرو چې روغ جوړ سلامت او په امن به یاست. دعا مو هم دا ده د لر او بر ټولو افغانانو پښتنو ته چې الله یې په خپل امن او حفاظت کې وساتي. تل به ټولو پښتنو ته دعا کوو، خیر به یې غواړو او له دښمنه به یې په امان غواړو. نو قدرمنو لیدونکو، شاعر او کتاب خپرونه ده. موږ تاسو ته پیاوړي لیکوال هر اتوار دغه خپرونه د ستړي پښتون د لارې تاسو ته خپروو او له تاسو خوشحاله هم یو چې تر خپله وسه یې راسره بدرګه کوئ. خو بیا هم دا خواست درته کوو چې زموږ دغه ادبي چوپړ چې موږ یې تاسو ته هر اتوار وړاندې کوو، تاسو یې راسره بدرګه کوئ او تاسو یې مخته راسره شعروئ چې د کتاب هغه مینانو ته د چا چې د کتاب سره مینه ده، څوک چې کتاب لولي او څوک چې کتاب خپل عظیم دوست ګڼي، نو د هغه خلکو دپاره زموږ دغه خپرونه زیات ارزښت لري. موږ پیاوړي لیکوال دغه هڅه په دې نیت پیل کړه چې د سویلي پښتونخوا هغه ستوري چې د ډیره وخته به ځلیدل خو په تیارو کې او په ایرو کې، نو موږ دا فیصله وکړه چې ولې نه موږ د سویلي پښتونخوا او د لر او بر د لیکوالو او د شاعرانو هغه کتابونه، هغه زیار چې زموږ لیکوالو، زموږ شاعرانو، ادیبانو د خپل وس مطابق د پښتانه قام لپاره کښلی وي او هغه پښتانه قام ته رسېدلی نه وي، نو موږ دا هڅه پیل کړه چې موږ هغه کتابونه چې تر هیرو لاندې وو، تر دوړو لاندې وو، برته یې رابرسېره کړو او و تاسو ته یې معرفي کړو. بلې ملګرو، دغه سلسله زموږ په ښه کامیابي روانه ده. ستاسو ملګرتیا را سره ده، د ټوله لر او بر د پښتنو لیکوالو، شاعرانو، د ژبې د مینانو ملګرتیا را سره ده. نو ځکه زموږ دا خپرونه په بریالیتوب مخته روانه ده. زموږ ته ډاډ راکول کیږي، زموږ حوصله افزایي کیږي او موږ ته هغه لیکوال او شاعران د چا چې کتابونه تر اوسه پورې تر ځان پورې محدوده وو، د ده پورې په المارۍ کې پټ وو یا په پیټۍ کې پټ وو، نو موږ ته یې ورځ درابلي ډالۍ کوي او موږ یې و تاسو ته د شاعر او کتاب خپرونې د لارې وړاندې کوو. نو ملګرو، نن موږ و تاسو ته یو ډیر وړکی او خوندور کتاب، پرمغزه کتاب او د ډیر لوی لیکوال او ادیب او شاعر قدرمن ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب چې دا وخت د علامه اقبال یونیورسټۍ وایس چانسلر دی او زموږ د ټول پښتانه او د سویلي پښتونخوا ویاړ دی. هلته خپل علمي خدمات سرته رسوي. د په خپله زندګي کې بېشمېره کتابونه هم تخلیق کړل او هم د نورو اثار را یوځای کړل او ورځنی پښتو ادب ته بېلابېل کتابونه عطیه کړل. پکار ده چې پښتون قام د دغسې ستورو، د دغسې ادیبانو، د داسې لیکوالو قدرداني وکړي او دی وستایي او دی د پښتو ادب سرخیل ومني. رفیقي صاحب د ادبي زیار په لړ کې به زه یو مثال تاسو ته درکم چې د 100,000 هغه شاعران
را یو ځای کړل چا چې پښتو شاعري کړې وي، هغه که سیک وي، هغه که هندو وي، هغه که انګریز وي، او هغه که د نړۍ د هر قام سره تعلق لري او په پښتو ژبه یې شاعري کړې وي، نو ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب 100,000 شاعران په یوه کتاب کې راغونډ کړل او 100,000 شاعرانو یې یو ټوک د افغانستان د لوی کور و مطبوعاتو ته وسپارل او دغه به د ورځې تر قیامته پورې یو ډېر ادبي زیار وي، یو ډېر ادبي خدمت به وي چې دی پښتو ادب ته دومره لوی خدمت وکړي. 100,000 کسان راټولول او بیا د هغوی کلامونه، د هغوی ادبي زیار او پر پښتو ژبه د هغو خدمتونه دا یې ټول را یو ځای کړل او د دې څخه یې 20 کتابه چاپ کړل چې په هر کتاب کې 100,000 شاعران دي. او داسې نور هم ادبي آثار و موږ ته راپاته دي، د موږ سره دي. خپل شعري مجموعې 3 کتابه پیاوړي لیکوال ته د ډېر وختي موږ ته را ډالۍ کړي وو، موږ به یې 2 دغسې وړکي کتابونه چې بیا به په را روانو خپرونو کې هم تاسو ته وړاندې کو، خو نن یې موږ و تاسو ته یو وړوکی کتاب چې پرمغزه، باعلمه او ډېر د هنره ډک د خپلې زندګۍ هغه شاعري چې د په 2 بیتو کې د قطعې په شکل کې کړې وه او دا یې په دغه وړکي کتاب کې چې مرغسن نومیږي را یو ځای کړه او موږ ته یې ډالۍ کړه. موږ د ده مننه کوو پیاوړي لیکوال، او دغه دی پر خپل نوبت موږ د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب دغه مرغسن کتاب نن تاسو ته معرفي کوو چې زه به یې مخته نور تفصیلا تاسو ته درکم. د کتاب نوم دی مرغسن، ویناوال ډاکټر عبدالرؤف رفیقي، خپرونکی ډاکټر رفیقي څیړنیز مرکز کاسي روډ کوټه، د څیړنو لړ 11 کمپوزر خلیل تصمیم، چاپ جنوري 2014، تعداد 500، چاپونکی کتاب دوست پبلیشرز کاسي روډ کوټه. او ملګرو د په دې کتاب کې بېشمېره هغه څه را یو ځای کړي دي چې دی په خپله د دې خبرې ویاندویي کوي او موږ ته وایي چې مرغسن زما د تیرو 13 کلونو په دوران کې ویل سوي هغه قطعې دي چې زما د کالج، یونیورسټۍ او تاندې ځوانۍ له وختونو څخه تر اوسه پورې ویل سوي دي. ډېر وخت راته پرتې وې، چم مې نه پر جوړېدی چې چاپ یې کړم، خو دا دی سره را یو ځای مې کړې او ستاسو په خدمت کې دي. منم چې ځینې به هنري نیمګړتیاوې لري، د ځینو سره به ځینې لوستونکي فکري اختلاف لري، او حتی زه په خپله هم په اوسنیو شرایطو کې د ځینو سره په فکري توګه هم هماهنګ نه یم او اوس خندا پر راځي. خو چې دا د پښتو ژبې او پښتانه ملت قرض و چې څنګه وي هماغسې یې د ژبې قام او ملت ته سپارم. هیلهمند یم چې لوستونکي به هنري او فکري خوند ځنې واخلي او قام، ملت او ژبې ته به په درد وخوري. د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي دغه وضاحتي څو خبرې چې موږ ته ډېرې ګټورې دي او دی د خپل ژوند د 13 کالو هغه شعرونه چې د پوره کړي نه وو د قطعې په شکل کې او دا یې را یو ځای کړل، موږ ته یې د یو مجموعې په شکل وړاندې کړل او موږ نن ځنې خوند اخلو او د ده د هر شعره ډېر مزیداره ادبي اخذ کولی سو. اوس زه راځمه د مرغسن په هکله د ډاکټر عبدالرؤف رفیقي صاحب د دغه وړکي کتاب په لړ کې پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب ته چې دی د ډاکټر صاحب
پر دې کتاب باندې خپل ادبي نظر وړاندې کړي. ډېره مننه تیمورشاه قمر صاحب، شیر محمد شادمن صاحب او خان نومیالی صاحب، د ستړي پښتون پیج چلوونکی محمد طاهر لیوال صاحب. خبر خب تا دونگی پر مغزه وکړه د رفیقي په فن، په شخصیت، په زیار ما ته څه ګڅه راپاته نه سو. نو البته زه دومره وایم چې ځینې لیکوالان په صدۍ کې، په کلو کې پیدا کیږي. او پروفیسر ډاکټر رفیقي صاحب چې کوم دی د چمن اوسېدونکی او د ابنسلام عشیزي د ښار د خاورې پخپله هم په خټه عشیزی او بالکل. او بیا زما او ستا بلکې د هر چا ورور او یار د لې په پښین کې هم ډیوټي کړې ده، په ریډیو پاکستان کوټه کې وظیفه اجرا کړې ده، په پی ټي وي بولان او پی ټي وي کې هم عموما د سره ناستې مذاکرې او کوزما په خیر ډاکټر صاحب په د خپل عمر کې په د ادبي حلقه کې اوس د هېڅ رسمي تعارف محتاج نه دی. بالکل. ځکه لیکوال، ادیبان او ادبي دنیا یې د یو مستند لیکوال، تذکره نګار او د شاعر او د محقق په حواله داسې پیژني چې دته ګسه د چا د تعریف محتاج نه دی. بالکل. او د هغه رنګه علمي او حلقې د علم په حواله پیژني چې ډاکټر دی، پی ایچ ډي یې وکړه، پروفیسر پاتې سو، چیرمین پاتې سو. او دا وخت لکه څرنګه چې تا وویلې د اکیډمۍ علامه اقبال اکیډمۍ ادبیاتو د یو رنګه چیرمین ډایرکټر جنرال دی. بالکل. ٹھیک سو. نو دا خو د علمي استعداد دی چې به یک وخت د شاعر هم دی، تذکره نگار هم دی، محقق هم دی، مورخ هم دی او شاعر هم دی. شاعري پر خپل ځای سند لري، تحقیق په خپل ځای سند لري. د ده څه اثار دي په درزنو، چې څو درزنه اثار یې لري، دا ټوله په علمي ادبي حلقو کې نه همدارنګه معرفي دي لکه ډاکټر صاحب چې په خپله او ښه سند هم لري، بیخي سند لري. او زه غواړم چې ته د زما د لیدونکو سره د ده یو څو شعرونه او کله دا قطعات چې دي، قطعې چې دي نه او شاعري زما یو شعر په ذهن کې ستا چې زما ډېر خوښ دی. وایي بیا دې سترګې هم د چا په شرک اشنا کړې، بیا دې سترګې هم د چا په شرک اشنا کړې، چې بې ما دې نن کږې په بله خوا کړې. نو شاعري یې جلا رنګ لري او د ده درې شعري مجموعې دي. د درد له کیفیته به څه وایم، ستا د درد له کیفیته به څه وایم، ستا د درد له کیفیته به څه وایم، زما وجود لکه نفس مدام تپیږي. واه ته بیا وویل ستا د درد له کیفیته به څه وایم، زما وجود لکه نفس مدام تپیږي. او ستا یادونه د فراق نجات راسپاري. ستا یادونه د فراق نجات راسپاري، تریخ سفر می د وصال په یاد تیریږي. واه ډېره الله. بله قطعه کې وایي دا تر ما را رسېدلي د عشق کوکي، دا تر ما را رسېدلي دا تر ما را رسېدلي د عشق کوکي، ما اوچتې کړې چې پاته پر جهان سي. واه ما اوچتې کړې چې پاته په جهان سي. زه به نه یم دغه کوکي به نور وایي، زه به نه یم دغه کوکي به نور وایي، دا ستا مینه دا ستا عشق به جاویدان سي. واه کمال صاحب د شاعري چې څومره ما ویلې ده نه، هر شعر انتخاب شعر دی
او ډیر په معنا پوره په وزن پوره او جلا معناوې ورکوي. بیا د ده په شاعري چې کوم تخلیق وصولو زموږ ارواښار پروفیسر راز محمد راز چې کوم دی نه د ده په شاعري درسته مقاله ده او ډېره علمي او ادبي مقاله وه. نو یو سړی چې د داسې مشرانو لیکوالانو د درنو لیکوالانو سند ولري دغه د شاعري بیا د ډېر تعارف محتاج هم نه وي نه. او یقینا رفیقي صاحب چې په پښتو ادب کې یو ځلانده چهره ده یو ځلانده نوم دی او دا به د تاریخ په اوږدو کې چې کوم دی نه ژوندی پاتې وي او یو وخت به داسې راسي چې د عبدالرؤف رفیقي صاحب چې دی ډاکټر صاحب چې کوم دی نه دا به معتبره حواله وي یو ریفرنس به وي د را روانو نسلو دپاره نه. نو موږ اپلین هم ورته وایو او زه غواړم چې ته یې څو شعرونه ووایې. د سرو وینو بوی د چا له غزل نه ځي د سرو وینو بوی د چا له غزل نه ځي خو زما د شعر رکشایي چې پرې سو او نفرتي لیلا مې ځان په غرب کې ساز کړ نفرتی لیلا مې ځان په غرب کې ساز کړ اسیایان مستی قسمت خاورې ریسو. ډېره بله کیته ده په کوم مراد به مو د صبر میوه راسي موږ د وخت په ضیا ولې نه شرمېږو. ډېره الله ډېره او تل وړانګې د عمل پورته ځي اسمان ته ښکاري دا چې له عمله څه شیخیزو. ډېر ښه ډېر عجیبه کندهار عجب په وینو کې لطفت سو. کندهار عجب په وینو کې لطفت سو د کابل ماشومان خدایه ته یې من کړې او د افغان خاوره بهار د امن غواړي د افغان خاوره بهار د امن غواړي په خوشبوی روح زما د خوش چمن کړې. ډېره الله ډېره. کمال صاحب زه به مختصرا ووایم نه چې د پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف رفیقي په پښتو ادب ډېر احسانات دي. بالکل په لږ عمر کې ډېر اوږد سفر چې دی هغه یې طی کړي ترسره کړي او داسې لاره که د تیکید لاره ده که د تنقید لاره ده که د تاریخ لاره ده که د ژباړو لاره ده دا ټول په هر میدان کې خپل ادبي نیلی راوځغلاوي. نو ستا د ښایست ګلونه ډېر دي زولۍ مې تنګه زه به کم کوم پکې وړمه نه. نو رفیقي صاحب ته آفرین هم وایو دا دومره کوي او دا تراز لیکوالان د هرې خاورې دې نصیب سي د هر چا دې نصیب د زی دې نصیب سي. ما چې جام ستا د عرفان له خومه نوش کړ ما چې جام ستا د عرفان له خومه نوش کړ ځکه هیڅ راته دا واړه کائنات دي. او په تسخیر مې د آفاقو ملا تړلې د آفاقو ملا تړلې خلیفه دي یم دا واړه ستا صفات دي. قدرمنو لیدونکو د رفیقي صاحب علمي احاطه کول ډېر ګران کار دی او ډېر وخت غواړي او موږ وخت مختصره لرو نو بیا به د رفیقي صاحب د ادبي زیار نور کتابونه هم تاسو ته وړاندې کوو خو دغه مرغسن نومي کتاب یې تاسو لاسته راوړئ د کوټي په هر بک سټال کې تاسو ته ملاوېدلی سي. نو د رفیقي صاحب د علمي او ادبي زیار یو جهان مننه کوو پیاوړي لیکوالې هم مننه کوو چې موږ ته مرغسن او دوه نور کتابونه ډالۍ کړي دي پر خپل وار به د هغه واری هم راسي او تاسو ته به معرفي کو. د نن زموږ د شاعر او کتاب دغه خپرونه پای ته رسوو. تر بل اتواره زه تیمورشاه کمال پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب خان نومیالی صاحب او شیر محمد شادمن صاحب طاهر لیوال صاحب زموږ ټول ټیم له تاسو اجازه غواړو
د بل کتاب په هیله مو انتظار غواړو. یو جهان مننه.